دا د بلوچستان ایالت د ژوب ستر ښار دی او د احساس کفالت پروګرام هغه ځای دی کوم چې د ژوب په ستر ښار کې د نوي آبادي بایپاس سره میش دی او دلته هغو ښځو ته کوم چاته چې د موبایل د لارې سمیس په راتلو سره د 12,000 کلدارو زیر ورکړل شوی ښځې راځي او دلته خپلې 12,000 روپۍ ترلاسه کوي نو ځکه ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي په دغو خلکو کې زیاتره د ژوب ولسوالۍ شاوخوا د کلیو ښځینه راځي او خپلې 12,000 روپۍ لاسته راوړي دلته زیات خلک د روپیو د ورکولو له کارکوونکو سر ټکوي چې له موږ سره سخت زیاتوب روان دی او د روپیو کارکوونکي په 12,000 روپیو کې له 200 څخه نیولې ان تر 4,000 روپیو ځان ته ګرځوي په دې بانه چې دا زموږ کمیشن دی ځینې بیا شکایت کوي او وایي چې زموږ ان 3 ورځې کیږي چې د انتظار په څوکۍ ناست یو خو لا تر اوسه موږ ته وار نه دی راکړل سوی زیاتوي او وایي د ښار ځینې استوګن چې د دفتر له چارواکو سره اړیکه لري په ډېر لږ وخت کې راځي او خپلې روپۍ ترلاسه کوي بیرته ځي د یو سپین ږیري کس دا کیسه راته داسې وکړله راځئ چې ورته غوږ سو بجې راغلي دا ښځې مونږ نه ایستل که څوک زموږ چې دا د راته ووایي خو نه دی راکوي پر کور خو جواب راځي یاره په میسجانو کې راځي بیا په موبایلو راځي بیا هم دلته پر لغړي پیښه څه ده وروره فقر خو نه که فقر دا سرکار د ګټو په لګړۍ کې یو دی یوه دی ګټ سره میلاو دي هیا ټوړۍ ده هیا خورۍ ده هیا مورۍ د دې ترڅنګ بل کس هم د دفتر له چارواکو سخت ګیلمن او خپل د زړه خواله را سره داسې څرګند کړل پر 9 بجې کسان راغلي دي هغه زنانان در سوي دي هغه نه دي راوتلي ګرد شپارس شروع دی زنانه اوس ورایسي هغه ډارک راووځي شپارس روان دی مکمل موږ دا مطالبه ده چې دا مرته ولاړې زنانې را سره دي هم بوډاګانې هم ځوانې کوچني بچیان را سره دي ورور دا څه دغه شروع دی چې ورور ته مې دغسې نه د اوبو بندبست نه دی یو سایه بندبست نه دی یو ټینکۍ بندبست نه دی یو شي بندبست هغسې هم راځي چې ورور ته مې دغسې د شالور یې راغلي وي بیداره خلک یې هغه بیا مای خلک دننه یې لکوي مای بیا کې سپین ږیري وي د پلار پر ځای یې غم نه یې لکوي نور بیا ځوانان هم ور یې لکوي بیا ادبي هم کې شروع ده چې صفا خبره په یادو کسانو کې یو کس چې د لیویز او پولیس له لوړپوړو چارواکو یې غوښتنه کوله چې دلته زیاته ګډوډي ده او باید چارواکي یې مخه ونیسي راځي د همدې کس خبرې هم او د مهرباني غواړو چې دلته د سم رینجر وراولي د دې تور ثړي والا کار یې نه دی یا خپل ځان خلاصولی د داخل نور زیات کړي دلته مخلوق نه ځایږي سره ګرمېده اوبه نشته مخلوق ټول په ځان اریان دی ورته ناست غریبان موټران ورته ولاړ دي د کرایې موټران یې نیولي دي راغلي دي ښځې ناجوړه پکښې د کوچني ماشومانو سره دي هېڅوک یې هم غم نه کوي 3-4 ځایه د جوړ کړي د هرې ضلعې د جلا خپل دفتر کې د هر حلقې د جلا خپل دفتر کې زموږ له حکومت اعلی او سلام زه دا مطالبه ده د دغه ځای دغه منده وخوري غریبان خلک دي او دلته دا یو رنجر والا د راولي د پولیس والا او د لیویز والا کار یې نه دی خو د ځینو کسانو په وینا چې د دفتر چارواکي و ځینو ښځینهو ته په روپیو ورکولو کې درغلي کوي او وایي چې ځینې ساده او کلیوالو ښځو ته چې ډېرې روپۍ ځینې ګرځولې درغلي کړې د دوی په وینا چې د دفتر چارواکي دي تر سختې څارنې لاندې ونیول سي تر څو بیا داسې پیښې تکرار نه سي بشر ارمندو خیل د فیسبوک پاڼه ژوب